د افغانستان جمهور رئیس وایي په دې هیواد کې د سولې راتلل نه یوازې دا چې ملي مسأله ده بلکې یو نړیواله مسأله ده چې باید ټول ورته پام وکړي. اشرف غني احمدزي د جمعې پر ورځ د برټانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په یو هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د نړیوالو قدرتونو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلي احمدزي وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت زمینه برابره کړي. نوموړي د برټانیې له حکومته وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف خپل مؤثر کوښښونه جاري وساتي. ولسمشر احمدزي وویل له جنوبي اسیا په تیره پاکستان سره د برټانیې اړیکې مهمې دي او باید د سولې په تأمین کې ورنه ګټه پورته شي. ان شاء الله تعالی ایموک ملي هدف چې پایدار سوله ده دوی په مرستو به اجرا سي او د برخې کې له هغو تاریخي اړیکو نه چې دوی جنوبي آسیا سره په عام توګه او موږ ګاونډي پاکستان سره په خاص توګه لري موږ استقبال کوو او غواړو چې ټول په مخه لاړ سو. ولسمشر اشرف غني احمدزي د روان کال د تلې په 9 چې له یکشنبې ورځ سره برابره وه لوړه وکړه. د ښاغلي احمدزي د کار له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د لویدیځو هیوادونو د مشرانو له ډلې د برټانیې صدر اعظم د هغه د نوي حکومت د لیدو لپاره کابل ته سفر کوي. ولسمشر احمدزي د افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې د برټانیې هڅې وستایلې او ویل همدا روزنې د دې لامل کیږي چې افغان سرتیري مسلکي او له ښه ظرفیت برخمن شي. د سولې د ټینګښت هڅې بله مسأله ده چې د مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي له واکمنۍ راهیسې په میراث پاتې ده. د کارپوهانو په باور ښاغلی کرزی ونه توانید د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري جلب کړي. په عین حال کې د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون له ولسمشر احمدزي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد یې په دې هڅه کې دی چې افغانستان باثباته او په خپلو پښو ودرېږي. ښاغلي کامرون وویل دې هدف ته د رسیدو لپاره به برټانیا هر کال تر 2019 کاله پورې له افغانستان سره 188 میلیونه پاونډه مرسته کوي. موږ به د افغانستان د پوځیانو د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوو. البته په کابل کې د افغان پوځیانو د اکاډمۍ د روزنې په برخه کې د خپل مخکښ رول له لارې موږ به تر 2019 کال پورې له افغانستان سره 188 میلیونه پاونډه مرسته کوو څو په یوې وروستۍ لسیزه کې د افغانستان لخوا په پوهنه، روغتیا او نورو برخو کې شوي پرمختګونه خوندي پاتې شي. برټانیا له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې د ایساف په چوکاټ کې ډیر پوځیان افغانستان ته رالیږلي وو. دغه هیواد په افغانستان کې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو 14 کلونو کې فعاله ونډه اخیستې. د مدد روان کال تر پایه برټانوي پوځیان له افغانستان ووځي خو د پوځیانو په روزنه او تجهیز کې به بیا هم پراخه ونډه واخلي.